د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ، په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوي. د طالبانو حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې نن له غرمې وروسته د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ د شاکوټ په سیمه کې د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوي. د دې سرچینې په خبره نښته لومړی د پاکستان لوري پیل کړي. سرچینې دا ونه ویل چې نښته پای ته رسېدلې او که لا هم دوام لري، خو د یکشنبې په ورځ د پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار پر بهسود ولسوالۍ هوایي بریدونه وکړل چې د یوې کورنۍ 18 غړو په ګډون یې په 100 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت په دې نښته کې چې لومړی د پاکستان له لوري پیل شوې وه اوس هم دوام لري، د طالبانو حکومت 3 پوستې له پاکستاني پوځیانو څخه نیولي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې تر اټکه پورې به ورځم، حتی پاکستان به ترې نیسم. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.